نهم پاره ده دیارلسم رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیتونو مبارکو کې الله پاک د مشرکانو دوه عقیدې رد کړې. یو دا عقیده مشرکانو لرله که پیغمبر رسول پاک علیه السلام پیغمبر وي نو باید رسول پاک علیه السلام ته ذری علم وي، د قیامت معلومات به رسول پاک علیه السلام ته وي، لهذا پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کوله چې قیامت به کله وي. دوم دې دا خبره کوله چې پیغمبران مالک د خیر او د شر دي. که رسول پاک علیه السلام پیغمبر وي نو پیغمبران خو مالک د خیر او د چا دي د شر دي. دا عقیده چا لرودله؟ مشرکانو لرودله په انبیاء علیهم الصلاة والسلام باندې، رسول پاک علیه الصلاة والسلام باندې. الله پاک دغه دواړه عقیدې رد کړې. الله پاک دا خبره ثابته کړه چې کلی علم، د غیب علم، محیط علم دا چا سره د الله جل جلاله سره ده. الله پاک څومره وغواړي خپل بندگانو ته معلومات ورکوي، اما علم کلی دا د چا صفت ده؟ دا د الله پاک صفت. د غیب علم د چا صفت ده؟ د الله پاک صفت. د دې نه ما سوا دا خبر الله پاک ورته وکړه چې مالک د خیر او د شر الله پاک ده. رسول پاک علیه السلام د خلکو ته ووایه که زه مالک د خیر او د شر وای نو ما ته به شر چیرته رسېدلی نه و او همیشه به زه په خیر کې وم. او حال دا چې رسول پاک علیه السلام ته په ژوند کې او فصل نبوت نه ډېر تکالیف رسېدلي وو، ډېر لارو څخه پیغمبر اسلام په هغې قدم اخیستی، د هغې تکلیف ورته رسېدلی. دې نه معلومه شوه چې رسول پاک علیه السلام مالک د خیر او د شر نه و. اوس په دغه ځای کې الله پاک دا خبره ثابتوي چې هر کله د غیب و علم الله پاک لره ده، مالک د خیر او د شر الله پاک ده. مسلمانان انسانان باید د الله په نعمتونو باندې څه وکړي؟ شکر وکړي، ناشکري ونه کړي. د ناشکري یو واقعه به الله پاک په دغه ځای کې ذکر کړي. دا خبره به الله پاک ثابته کړي. د الله قدرتونو په دې رکوع مبارک کې معلوم سي. الله تعالی فرمایي الله هغه ذات تاسو پیدا کړی چې یو نفس نه، مراد یو نفس نه نفس د آدم علیه السلام. خپل آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړ. د آدم علیه السلام د چپې پوښتې نه الله پاک بی حوا پیدا کړه او د بی حوا او د آدم علیه السلام په واسطه باندې الله پاک انسانان پیدا کړ. لهذا ټول انسانان د دوه نفسونو څخه پیدا شوي دي، یو آدم علیه السلام او بل بی حوا. او خپل بی حوا د چا نه پیدا شوي؟ د آدم علیه السلام د چپې پوښتې نه پیدا شوي ده. نو داسې وایي مجموعه کې چې ټول انسانان د یو نفس نه څنګه شوي دي؟ وروره پیدا شوي دي، یا بالذات یا بالواسطه. الله پاک فرمایي دا خبره ثابته کړي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ. د آدم علیه السلام نه الله تعالی څه پیدا کړه؟ بی حوا پیدا کړ. د دپاره پیدا کړه لیسکن الیها چې آدم علیه السلام سکون پیدا کړي، آرام ونیسي خپلې بیبي سره. چونکې بی حوا د آدم علیه السلام ښځه وه، دا دواړه جوړه وو، دواړه یو طبیعت والا خلک وو، دواړه یو بشر وو، په خویونو بویونو کې په ډېرو تقاضاګانو کې یو بل سره څه سره شریکان وو. نو په دې خاطر باندې د انسان سره سکون راځي، د بل چا سره سکون نه راځي. او زیات سکون د انسان سره راځي د خپل اهلیه د خپل ښځې سره راځي، او د ښځې سکون د خپل خاوند سره راځي. بیا وروسته به الله پاک وفرمایي دا خبره ثابته کړي چې الله پاک آدم علیه السلام ولګېده، هغه څه چل وشو؟ بی حوا سره مطلب جما وشوه. چې جما وشوه دا بچی چې دا چونکې اول بچی چې د نطفه وي، څاڅکی د اوبو وي،
دغه نه وروسته بیا ټوټه د وینې سي، له هغې نه وروسته بیا ټوټه د غوښې شي، 4 میاشتې پس په هغه کې ساه واچول شي. ساه چې واچول سي بیا وروسته ورور بچی غټېږي، په زانه باندې بوج څه کېږي زیاتېږي. کله چې زانه باندې بوج زیات سي نو په دې وخت کې والدین بیا سوچ کوي چې یا الله پاکه دا بچی به نه وي که ښځه به وي، دا به سالم به وي که غیر سالم به وي، روغ به وي که ناروغ به وي، دا ولادت به څنګه شي، آیا سالم به پیدا شي که ښځه به رانه مړه کړي، ښځه به رانه مړه کړي که نه ښځه به بچ شي. دا سوچونه یې که نه، دا سوچونه خلکو سره الله پاک فرمایي دا خو د انسانانو په دغه طریقه باندې هغه اولاد تناسل په دغه طریقه باندې کېږي. وروسته الله تعالی فرمایي د آدم علیه السلام په اولادونو کې داسې خلک پیدا شو، بچی الله پاک ورته ورکړي. څه شوه کله چې بچی پیدا شي د الله د نعمت شکر نه ادا کوي، بیا دوی ولګېږي خپل بچي ته څه وکړي وروره د الله پاک سره په خپل بچي کې شریکان ونیسي. د الله پاک سره څنګه شریکان ونیسي؟ په دې معنا سره داسې وایي د اولاد ماته فلاني ډاکټر راکړه، د اولاد ماته فلاني ملا صاحب راکړه، دا فلاني دم باندې دا ملا بچی وشو. داسې نه وایي چې بچی ماته الله راکړی او دغه دم او دوا راته وسیله شوله. څه شوه دی لګي په دغه ځای کې په دې پیدایه کې شرک وروره شروع کړي. له هغه نه ما سوا یا داسې شرک وکړي چې چا نه ماته د علاج معالجه چا نه دم کړی هغه ته سجدې بیا لګوي چې ولا دغه سړی چې د سړي په لاس کې ډېر څه دي ما ته زوی را کړی. بله طریقه د شرک دا ده چې لګېږي د خپل بچي ته نومونه د چاک د شیطان دي. ای عبدالحارث، حارث د شیطان نوم ده، عبدالعزا دا د بت نوم ده، عبداللات، عبدالمنات، عبدالعزا دا نومونه ورته کېدي. داسې نومونه کېدي چې په هغه نوم کې د الله تعالی سره شریک نیولي. دا انسان منسوب کړي چاته یو بل بت ته منسوب کړي، یو بل انسان ته منسوب کړي دا د پلاني بنده ده، نو الله تعالی سره څه ونیسي وروره شریکان ونیسي. نو الله خو د شرک نه څه ده وروره پاک ده، بری ده. الله پاک د انسان ناشکري ذکر کوي، ګوره اولاد ما درکړی، دا ټول انسانان مې د یو نفس نه پیدا کړه، بیا مې تاسې وروره د یو بل نه سره پیدا کړی. اولاد درکم زه درکم، د هغې تربیه په رحم کې زه کوم، په کلاره کلاره هغه څه کوم برابروم، جوړوم یې برابروم یې. کله چې الله پاک سالم بچی درته درکړي بیا د الله سره شریکان مه نیسه. بیا داسې وایه چې د اولاد الله را کړی، داسې مه وایه چې پلاني را کړی. په دې ورکړه کې د الله پاک او دې ورکړه کې واسطه مه جوړوه او ډارې کوه چې چا را کړی ده الله پاک را کړی. مشکل خو نه کې لري. بیا وروسته دا خبره الله تعالی کوي چې ګورئ تاسې دا بوتان ولې شریکان نیسئ، مخلوق ولې شریکان نیسئ؟ دا مخلوق خو یو شی نشي پیدا کولی، په خپله باندې څه دي وروره پیدا شوي دي. د چا بندګي چې تاسې کوئ ای مشرکانو د کاڼو د بوټو بندګي کوئ، ځان ته طاقت مدد نه لري، که څوک یې ماتوي ځان بچ کولی نه شي. ابراهیم علیه السلام چې هغه څه کړه بوتان مات کړه، نو هلته خو بوتانو خپل ځان نشو بچ کولی، نو تا به څه بچ کړي؟ د رسول پاک علیه السلام صحابه کرامو کې 2 صحابه کرام انصارو، یو معاذ ابن جبل، یو معاذ ابن عمرو ابن جموح، دا دواړه مبارکان به لګېدل د شپې چې د بتخانې بوتان به بوتان به ماتول، بوتان به ماتول. او چې بوتان به ماتول بیا دغه یو کس زوی چې د پلار مشرک و زوی چې د مسلمان ده، د معاذ ابن عمرو بن جموح، د عمرو بن جموح چې دغه بوتو دا زوی به راغی دا بوت به مات او بیا به څه کوي چټري پې واچوله، ګندګي به پې واچوله. سبا به دا پلار راځي که څه ورو دا بوت به پاکه صفا به کړي، جوړ به کړي، برابر به یې کړي. چې کله برابر به یې کړه بیا به توره څنګ کې ورته کېښودله، وایي ګوره چې کله ماتولې نو خپل ځان مدد کوه، خپل ځان حفاظت کوه. دا کار به د کاوه. یو ورځ داسې وشو چې اشنا دغه زوی راغی ورو دا بوت یې راواخېسته، یو مټ سپی و، هغه سپي سره یې وتاړه او کته په کوهي کې ځوړند کړه. کله چې سبا دا پلار راځي، پلار خو بت پرست و، پلار چې کله راځي سپی بوت د چا سره تړلی؟ سپي سره تړلی. سپی هم وروره مردار سپی ده، د شیر وولې. د عربان خو شاعر مزاجه خلک و شیر وولې، وایي د هغه چا بندګي ولې وکړم چې هغه د یو سپي سره یو ځای تړل شوی ده او په کوهي کې ځوړند شوی ده، ایسته ولګېد څه ایمان باندې مشرف څه ایمان مې راغی. دا بت پرستي په هغه وخت کې وه. الله تعالی فرمایي ګورئ تاسې د عبادت ولې کوئ؟
تاسو خو له دوی نه ښه یاستئ څوک مې ولارې ته راوبلي لارې پسې روانې چا پسې روانېږي دا خو نه ګرځېدی سي نه ځان ته خیر رسولی سي نه ځانه شر د پکولی سي نه لاسونه لري نه پښې لري نه لاسونه سترګې لري نه غوږونه لري یو شی نه لري دې عبادت ولې کوي او که تاسو عجیبه ښکاره سي عجیبه ښکاره سي چې هغه دا خلک څنګه قمقلو چې کاڼو بوټو ته ورو بوتانو ته عبادت کوو تاسو اوس لاړ شئ هندوستان کې سال ده هندوان اوس هم چاپېر د بت پرستي کوي د حیواناتو عبادت دوی کوي د بوتانو دوی کوي د حیواناتو دوی کوي د مجسمو دوی کوي تقریبا په دنیا کې څومره بودایان دي دا فرانسه ګوره دا ګوره تر دوی ملکونه داسې څنګه بودایان دي بت پرست دي بت عبادتګي کوي ټیک اوس هم خلک په دې اخته دي هغه باندې اخته دي ټیک ورسل نو خبردار سي دا سي ګوره دا اوس موجوده د حالات موجوده ګور روان دي خلک لګيږي بوتانو سکي ګوره بندګي کوي دنیا څوره رس مخکې شوې ده څوره مخکې تللې ده بیا هم د خلک چاپېر دي د بوتانو سکي ګوره بندګي کوي دا خبره څه عجیبه خبره نه ده مطلب اوس هم خلک چاپېر دي هغه کارونه کوي نو الله تعالی خو دغه ځای کې دا خبره ثابته کړي چې ګوره مستحق د عبادت څوک ده یوازې الله پاک الله پاک سره په ذات او په صفاتو کې شریک نشته مخلوق ټول عاجز ده مخلوق ټول فقیر ده الله غني ده الله صمد ده هیچا ته اړتیا نه لري هیچا ته ضرورت نه لري صحیح شو نور په انسانانو کې مخلوق کې الله تعالی فرق پیدا کړی بعضې غوره پیدا کړي بعضې څنګه پیدا کړي په دې غوروالي مطلب دا نه څه کنه چې سړی به ورته بندګي کوي یا سجده به ورته لګوي نه انسان چا د سجده لګولی نشي الله پاک فرمایي هو الذي الله پاک هغه ذاته خلقکم پیدا کړی استی تاسو لره من نفس واحده د یو نفس نه تاسو الله پیدا کړی استی د یو نفس نه مراد یو نفس نه څوک ده آدم علیه السلام وجعل الله پاک پیدا کړ منها لدی نفسنا زوجها خزد دی مراد زوجها نبی حوا مراد وجعل الله پاک پیدا کړ منها لدی خزنا زوجها منها لدی دی نفسنا زوجها خزد دی څه لپاره ليسكن الیها چې دی آرام ترلاسه کې دی خز سره آرام اونسی دی خز سره دینه معلومیږي مراد نکانه مراد خزنه سکون ده خوښي او خوشحالي ده زمونږ په دې جامعه کې د خلستا کله چې کوژدو کې د مغه ورځ له لانجه شروع تر مرګ پورې درځو هلکه پرېږده ولې پښتون نه ولې پرېږده غواړو خلک پرې راټول یې هلته پښتو نه ورو په دې کې پښتو دا څه پښتو ده لکه خدای پاک یو حکم کړی ژوند دې تېرېږي ښه ده که ژوند دې نه تېرېږي ظلم مه کوه پرېږده بله ښځه وکړه هغه بل مېړه وکړه دا الله حکم ده دې کې د مصلحت ته ستا ټوله زندګي په هیر تېرېږي په غمونو تېرېږي د خدای بندګي ولې نه کوي دې کره ورسېد مطلب د نکاح نه څه شی ده سکون او آرام ده د سارا غمونه خو به کور ته راوړم د کور غم به کومه سي ویسم لیسکن الیها چې د آرام ترلاسه کړي د خپلې ښځې سره فلما کله تغشاها چې جما وکړه دغه نفس واحده د خپلې ښځې سره مراد د نفس د آدم علیه السلام نفس مراد فلما تغشاها کله چې جما وکړه آدم علیه السلام د حوا سره حملت دا حامله شوه حملا خفیفا په سپک حمل سره حملا خفیفا ځکه اول سي نطفه بیا وینه سي بیا څه سي غوښه سي بیا ساه کې واچول سي بیا د هغې ترتیب د اندامونو ورو ورو غټېږي پنځو میاشتو نه سیاخوا سي به ځانه په دې باندې بیا ځان باندې پوه شو خو کار والا بل طرف ته لاړ فمرت د تک او به په دې بچي باندې تکلیف نه ورته فمرت د تک او به په دې بچي باندې فلما کله اسقلت درنده شوه اسقلت درنده شوه دعوا الله ربهما سوال وکړه د الله نه د دواړو دغه دواړو د الله نه سوال وکړه دعوا الله د خپل رب نه دغه دواړو سوال وکړه دعوا الله ربهما د خپل رب نه د دواړو سوال وکړه دی ولې لئن اتیتنا کتارا کمن لرا صالحا صالح بچي
یو وخت مور پلار سره فکر یې کنه بچی به کېږي او څنګه به کېږي او نر به یې او که ښځه به یې روغ به یې که ناروغ به یې سپین به یې که خړ به یې حالات به څنګه تشویش جوړي خصوصا د بوډېګانو سره ډېر زیات تشویش جوړي سنګور به مې څنګه کېږي څنګه نه کېږي فکر ورسېد یو شپه لاړو سړی مریض به کور نه بوت هغه ته د ډنډې سره هلته یو هسپتال او سخت جمع یې ده سړی په ژمي کې د شپې لاړو چې لاړو په دې وخت یو کوچی هلته ناسته یو کوچی دا خبره کوي مولوي صاحب ماله وایي پخوا به تاسې مخه نه دی آیا کله بسې چا بچی زېږه هغه به ورخطا وه نور د هغې کوچي په اصطلاح به خبره نه کوم په خپله اصطلاح به خبره وکړم وایي هغه به ورخطا وه چا بسې بچی زېږه اوس د هغې غم نشته وروره خوا کې د خسر په سر باندې د هغې وایي دا حالات ده هغه په ډېر په زګه پښتو باندې بیخي داسې نور چټیات یې وویلې زه یې ویلی نه شم دا شی ده دا شی بیا خورېږي بل طرف ته ځي بیا فکر ورسېده نو خبره دا ده دا څوک بیا جوړي لئن اتیتنا که تا راکړه موږ لره صالحا صالحه بچی لنکونن خامخا موږ به یو من الصالحین شاکرین د شکر ایستونکو دغه ځای باندې آدم علیه السلام بې حوا خبره ختمه شوه اخوا د اولاد مسله شروع کېږي فکر ورسېده فلما کله اتاهما چې الله ورکړه د مور پلار لره صالحا صالحه بچی ورکړي دواړو لره څه صالحه بچی جعلا وګرځو جعلا له شرکا جعلا له جعلا اولاد جعلا اولادهما وګرځو اولاد آدم علیه السلام او د حوا بیبي ځکه پیغمبران شرک نه کوي کفر نه کوي دغه ځای کې به تقدیر کوو مفسرین دا لیکلي دي ظاهري معنا خو داسې ده چې دغه دواړو کسانو د الله پاک سره شریک ونیول دا دواړه څوک وو آدم او حوا وو که نه علیهم الصلاة والسلام معنا خو داسې راځي که نه او هغه بعضې ضعیف روایتونه داسې دي چې د بیبي حوا بچیان نه پاتې کېدل کله چې بچی پیدا سو شیطان راغی چا په شکل کې راغی ورته وویل چې روکه د بچي ته د نوم عبدالحارث کېده په خبره خو پوه شوې که عبدالحارث کله چې ورته کېښوده نو بچی به د څه پاتې سو دا ولګېده نوم یې څوک ورته کېښود عبدالحارث حارث خو د شیطان نوم دا خبره د انبیاء د شان سره مناسبه نه ده مفسرینو معنا داسې کړې ده جعلا له جعل اولادهما له وګرځو اولاد آدم علیه السلام او بی حوا له د الله پاک سره شرکا شریکان یې وتړل شریکان یې چا راکړی ډاکټر راکړی چا راکړی ملا راکړی چا راکړی پلاني راکړی فکر ورسېده فیما په هغه بچي کې اتاهما چې الله پاک د مور پلار ته ورکړی اتاهما اتا اولادهما چې دې اولاد ته الله پاک ورکړی د وروسته عبارت معلومیږي فتعالی الله عما یشرکون دا څه جمع ده الله لوی د هغه څه نه چې د آدم علیه السلام او د حوا بچیانو د الله سره شریک نه وو فتعالی الله لوی د الله پاک عما د هغه څه نه یشرکون چې د آدم علیه السلام او د حوا اولادونو د الله پاک سره څه ګرځاو شریک ګرځاو صحیح شوه دغه ځای کې تقدیر د عبارت په دا رقم تشي جعل له او شرکا دغه ځای کې د اولاد تقدیر به راوباسي اولاد دا کار کړی ځکه انبیا د صغیرې ګناه نه پاک دي نو کفر خو لا ډېر غټه خبره ده د انبیاو د شان کې ډېر زیات خیال ساتل پکار ډېر احتیاط کول پکار دی مفسرینو دا ځان خبره نه کوم د مفسرینو دا معنا کړی دی د نورو مفسرینو دا معنا کړی دی مثلا چې موږ دوره تک خلک یو چې دا توجیه کې برابر کړل نه د مفسرینو دا کار کړی فکر مې رسې کوم درسته دې خبره مطلب دا چې اولاد ورکی خدای پاک د آدم علیه السلام بچي بیا څه کې کله بچي ورته ملاو شي بیا نور نخري پکې شروع کی دا نخري به شروع نه کی اولاد سي الله ورک د الله شکر ادا کړي الله تارا کړي بس الله پاک فرمای ایشرکون ایدو د الله سره شریک نسی ګوره د سګي د جمع دي ګوره ښا بي حوا آدم علیه السلام ته نه کټ سو عما یشرکون د صيغه د جمع ده ښا تسنیه ده ګوره ښا ایشرکون ایدو شریک ګرځي ما هغه څوک لا يخلق شيئا چې هیڅ شی نسی پیدا کولای چې هیڅ شی
او وهم یخلقون دی په خپل پیدا شوي دي وهم یخلقون ولا یستطيعون طاقت نه لري دغه بوتان دغه خدایان چې خلکو د الله سره شریک نیولي دي دوی طاقت نه لري لهم د خپلو بندګانو دپاره لهم د خپلو عابدینو بندګانو دپاره نصرا د مدد کولو هغوی سره مدد کولی نشي ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان مدد کولی شي ولا انفسهم ينصرون نه د خپل ځان مدد کولی شي الله پاک فرمای ای انسانانو تاسو د بوتانو بندګي ولې کوئ ډېر خلکو د زیارتونو بندګیانې کوي زیارتونو ته سجدې لګي د هغې نه طوافونه کوي هغوی ته هغوی دپاره نظرونه کوي د هغوی نه غوښتنې کوي دا شی راکړه زوی راکړه پلانې راکړه دولت راکړه کیسه راکړه کیسه راکړه نه دا شی به ګوره نه کوي ورکړې مالک څوک ده الله پاک ده فکر ورسېد نو ګوره الله تعالی فرمایي دا خو تاسو خو دونه ښه یاستئ څنګه ښه یاستئ که څوک دغه بوتان لارې ته رابلي راتلی سي نه که څوک د بوتان لارې ته رابلي لارې تلی سي نه وإن تدعوهم که تاسې راوغواړئ دغه بوتانو لره که تاسې راوغواړئ د بوتانو لره إلى الهدى لارې ته سمې لارې ته راوغواړئ لا يتبعونکم تاسې پسې نه راځي لا يتبعونکم تاسې پسې نه راځي نو دې بندګي ولې کوي د خدای بندګان سواء علیکم برابر د پتاسې باندې ادعوتموهم اوازونه ورته کوئ ام انتم ثابتون یا تاسو چف یې په هغوی تاثیر شته نه سواء علیکم برابر د پتاسې ادعوتموهم که تاسې څه کوئ هغوی ته هغوی راغواړئ رابلئ چغې ورته وهئ اوازونه ورته کوئ ام انتم صامتون یا تاسې څه یاستئ چپ یاستئ دا بوتان هېڅ نشي کولی ان الذين تدعون من دون الله ان الذين يقينا هغه کسان تدعون استاسی بلی من دون الله پرته د الله نه هغه کسان چې تاسو را بلی پرته د چانه الله پاک فرمای عباد بندگان دي امثالکم استاسی په مثال باندې بندگان دي استاسی تاسو محتاج یاستئ دوی محتاج دي دی مالک د خیر او د شر نه دي ځان مه په عذاب وي د هغوی نه غوښتنې مه کوئ بندگان دي ستاسې په مثل باندې فدعوهم تاسې هغوی څه کوي هغوی ته اوازونه وکړي فدعوهم تاسې هغوی ته اوازونه وکړي فلیستجیبوا لکم هغوی دې جواب درکړي تاسو ته فلیستجیبوا لکم هغوی دې ستاسې بلنه قبوله کړي فلیستجیبوا لی هغوی دې فلیستجیبوا لکم هغوی دې ستاسو بلنه څه کړي قبوله کړي ان کنتم صادقین که تاسې رښتوني یاستئ چې دا خلک مالک د خیر او د شر دی نه مالک د خیر او د شر نه دی الله پاک فرمایي خلکو سترګې کته کوي الهم استد بوتانو لره ارجل پښې يمشون ستګو کې بها په پښو باندې تاسو خو بیا پښې لري کړه تاسو بیا ولې د چغې وایي منډه خو حاله سي یو مشکل راسي منډه خو حاله سي دی خو منډه نسی والي الهم استد لره ارجل پښې يمشون ستګو کې بها په پښو باندې بوتانو سره پښې شته چې تګ پیو کې خلکو پښې ورته جوړې کړي خو تا خو به نسي کولی که داسې پښې چې تګ پیو کې کنې هلته خو هغه د بامیانو بوتانو ته به غټ غټ پښې جوړې کړې وې فکر ورسېده خو د تلو والا پښې خو نه وې که نه سي مطلب ام لهم ایسته دوی لره اید لاسونه یبتشون بها چې نیولو کې په لاسونو باندې لاسونه خو وي خو د نیولو والا خو نه وي که نه تاسو خو بیا هم لاس لرئ که څوک حمله د باندې کې ځان خو دفاع کوئ ام لهم ایسته دوی لره اید لاسونه یبتشون بها چې نیولو کې په لاسونو باندې ام لهم ایسته دوی لره اعین سترګې یبصرون بها چې لیدلو کې په سترګو سترګې خو لرئ بوتانو لره خو څه رقم سترګې نه وي چې لیدل کې تاسو خو بیا هم سترګې لرئ څه خو به وینئ شر و خیر خو لیدی شي دوی خو شر و خیر هم نسي لیدلی ام لهم ایسته دوی لره اعین سترګې یبصرون بها چې لیدلو کې په سترګو باندې ام لهم ایسته دوی لره اذان غوږونه یسمعون بها چې اورېدلو کې په غوږونه خو ورته وي خو اماسه نه یې وروره د اورېدلو والا خو نه وي که اورېدلو والا نه وي موږ دا ټنډانې ته لاړو
هغه د ټابات کې یخ ځای شي د میلمانه راغلي وو پلاني ځته جو پلاني ځته لاړو الته ورسېدو واورسي ور خلک د یو جبل نه راغلي لوبي جنکی الکان د جنک لوبي کوله د ځانه غالبا بار نه راغلي وي پاکستاني هغه ولګي د واورونه مجسمه جوړه کړه تصویر جوړ کړ واورونه کمیس بیا ورته واچ شلوارونه ملوارونه په واچول شونډې خوګونه ارسي ورته برابر پلسترګي ارسي ورته برابر رنگونه راوړي ور شونډې ورته برابر پلسترګي ورته برابر ارسي ورته برابر او خېس جوړ کړو بیا یو سره ودر د اکسونه یو بل نه هر یو در اکسونه یو بل سره واخستل چې کله واخستل کله راوړل په لغت وستي وروره ټول خواري وګنټه 2 غنټه خواري اجازه چا ناس په طریقې جوړه دا بوتي جوړ کا خاصه جګ غټ بوتي جوړ او است ور په لغت او است روان کیست روان شو فکر ورسره نو سترګې خو یې ارڅ خو سره وروره او ردل والا چشنی ام لهم استدو لرا اذان غوغنا يسمعون بها او ردل کی په دی باندې الله پاک فرمای قل ادعوا شرکاکم تاسرو بل خپل معبودان خپل خدایان ستاسو په ګمان خدایان دي قل ادعوا تاسرو بل شرکاکم خپل خدایان ته دا خبره کوله کنه چې ګوره سم خبره مکوا خدایان بد ما یادوا ورون بدی کی کون بدی کی لیونه بدی کی فلان او بستان بدی کی رسول پاک علیه السلام ته فرمای ټول خدایان راوړي ثم کیدونی بیا زما بارک مشوري وکي زما بارک بیا بد تدبیرونه وکي ها زما بارک بیا بد تدبیرونه وکي او فلا تنظرون ما ته بیا انتظار مکوي ما په حق انتظار مکوي څه کولای شي او کار وکي ولې تاسو ته ما ته تکلیف رسولای نشي ولې که زما مددگار څوک ده هغه ذاته چا چې کتاب نازل کړي زما مددگار هغه څوک ده چا چې کتاب نازل کړي او دا یوازې زما مددگار نه ده بلکې د صالحانو مددگار هم ده د صالحانو مددگار عمر بن عبد العزيز هغه خپل بوچو د بخي پیسې نه ساتله پنګه جوړواله چاته پوښتنه وکړه چې آشنا د بوچو د ذخیره برابر کړه هغه ولې ذخیره ځکه برابرو که بچیان صالحانو الله پاک فیصله کړي چې زه د صالحانو سي مددگار نو خدای مدد سره کوي ماته ساجت چې زلګيږم دوی د پاره پیسې جمع کوم او که چیرته ورته بدکاري مجرمانی نو الله تعالی فرمای فلم اكون ظهير المجرمين زه د مجرم معاون نه کېږم زه د مجرم مددگار نه کېږم نو چې خدای پاک ټلای دسي اولادونو د څه لپاره بیا غته ذخیره جوړوي نو څه ضرور لکه پښتانه وای کنه چې آشنا اولاد ذخیره مو جوړه ولې کنه روزان دي پخپل پیدا کی او که بی غیرت او بی غیرت سره ته پیسې جمع کول نه دي پکار فکر او کنه روزان دي پخپل سکی پیدا کول شي ځان ولې پازاب بیا اجي مستری خبر باندې پوي کنه الله پاک فرمای پیغمبر اسلام تو فرمای ان ولی الله الذي یقینا دوست مددگار زما خدای ده ان ولی الله مددگار زما خدای ده الذي غزات نزل الكتاب كلام پاک نازل کړي وهو الله پاک صدا يتولى الصالحين مددگار د چا د صالحانو ده الله مددگار د چا ده صالحانو خدا یا الله من صالحان یا الله من صالحان یا الله من صالحان الله استاد مددنا استاد کومکنا الله پاک موږ مستغنی مکه الله پاک همیشه استاد مدد مسر شامل حال وګرځي الله استا مدد من سره شامل حال وګرځي الله محتاج من حاجتونه ته پوره کړي الله محتاج من حاجتونه ته پوره کړي الله پاک تر مرګ پورې د کفر او د شرک بوی د چشک عمل کیه الله تعالی غیر موسات الله د کفر د موسات الله د شرک د موسات الشرک د کفر بوی په کوم شي کیه الله تعالی غیر موسات الله مو سره مدد وکړي د عقیدو مدد وکړي پر دروازو تعالی مدره د ټول معاملې د خپل خزانو الله تعالی برابر کړي مریضان الله پاک جوړ کړي پریشانګان ختم کړي اتفاق اتحاد الله تعالی نصیب کړي وجودم هدایت کړي الله تعالی صالح کړي کورونه په دین باندې الله آباد کړي وصلی الله والدین الله وبس